نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبدالله او د والد محترم نوم آمنه بی بی آمنه. بی بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق و چې هغې ته بنو زهره قبیله وې او د بی بی آمنې د پلار نوم وهب و او د تره نوم یې وهیب و او دا د خپل تر په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېرې زیات رشتې راتلې او خلقو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا د عبدالله په نکاح کې راشي. نجومیانو دا پیشنګویی کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق چې د ده په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچي له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بیبي آمنې سره د دې خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم او مغسې وشوه. بیبي آمنه د وهب لور د وهیب د تره په تربیت کې وه. دوی غوښتله تره ورته ورکړه. کله چې نکاح له تلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا به قانون چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواج و نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیہ السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته. هغې پرې رضا شو ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح له تلل د عبدالله ورپسې شاته په لاره ور روانو نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک وی کاهنه وه. نو دواړه به هم به یهودنه و هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دې یې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې مونږ کره راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو 2 شعرونه یې ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي او پاک خلق د خپل ځان دپاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو 2 شعرونه یې ورته ووی او زه ګناه نه کوم ناروا نه کوم او عبدالله صاحب ته نیغ تېر شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلی دی مخکې تلی او د بیبي آمنې سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بیبي آمنې ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زوړ رسم مطابق عبدالله 3 شپې دا د سخر په کور باندې تېرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل. نو چې 3 ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له اواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تللی وې وی زه تللی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه یم. ته چې په لاره تلې نو ستا په دې تندي کې ما د آخر زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا صحیح کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده
چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کېږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم، دا مې دی له دا دعوت درکړ. او اوس هغه رڼا ستا نه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې ځلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي، وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی، او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه، چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خاصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده، خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې، نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق، نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي. او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستې او زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد، یو سر یې زما پرې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ناګهانه هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې څانګې جوړې شو، په څانګو کې میوې جوړه شي. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کړي، خو یو خشتا لږ دی خوبصورت، هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو وی په دې اونه کې چې کومې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې زم ته یو میوه راوشکوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي، راځي چې دا اونه کټ کي مخالفت به کوي، خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو. او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناست وم، وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل.
د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړ وی بیا په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړ نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کړ وی مونږ کې یو کس وي چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا د شپږو اوو کالو دغه وخت کې د شپږو اوو کالو وی یو یهودي آواز وکړ او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی او په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبي وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو 1000 کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغې به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغې هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغې لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبي آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو د اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی و اسمان ته یې ګوته نیولې ده او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینې منورې ته چې هجرت وشو مدینې شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبي علیه السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبي علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړه د روجې وی صاحب که د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمایي وی د ګل پر ورځ پیدا شوې او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله د ګل پر ورځ باندې نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشتو حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې نو دی وی چې دا 12 نه جوړېږي په دغه کال 12 دا کېدی نشي نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي خو زیاتر محققین 9 د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه او څوک 20 یادوي او څوک 22 تاریخ یادوي 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړی نه وي پاغه زمانه کې خو دا دوی د منټونو حسابونه کړي دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې و نو هغوی چې حساب کړي دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی
د خپل زوی کور ته د عبدالله صاحب کور ته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا ماشوم خدای پاک پیدا کړی دی وی شا بزرې ټوکله کې ونغه او مال یې راکړه نو عبدالمطلب د په لاس کې واغېشته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړه والد محترم یې د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تېره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دې هلته و بیمار شو په بیمارۍ کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه ویې ورېږه ردې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارس یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ما له معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېشتل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیمارۍ علاج یې مونږ خو جوړ نه شو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 18 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دیک یو حکمت دی هغه درته لږ ساعت پس ویم لومبې پی وله خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه هغې وله یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکړ چې مبارک دې ستا د هغه مړ روغ عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبي علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه ازاده کړه وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا نو په دې خوشحالۍ کې مې ازاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبی علیه السلام د کاڼي غزار لومبې دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وی چې ما نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه ازاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي نو وی هغه زه دلته کې روم هغه زه دلته اوس کم نو دا د حضور پاک لوی شان دی ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې او نه به ورله خدای مهلت ورکړي نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې څکي نه د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې بوټۍ غوندې پی دی چې بالټۍ پکې ورواچوې لا د بالټي نه به نه جدا شوی چې الوتې به دله فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام ډېر شانتې معلومېږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پی پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت دی نو سویبې وله یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځی نو بیا خدای پاک نبی علیه السلام د بیبي حلیمې په قسمت ورسه دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی هلته اوسېدله او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزېداره اوس هم د طائف آب و هوا ډېره ښشته ده ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې ښشته اعلی سبزۍ پکې کېږي او یخ وطن د مزېدار اعلی مکې مکرمې نه بار یو غر دی د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ بګ به طائف راځي نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره 100 تربیت یې وله وکړو دیانې به وې نو هغې کې به د هغې فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به باندې ته لیږل
ځکه هغوی به وی د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه او د بانډې آب و هوا مزیدار وي، اوبې هم ښه شته، هوا هم مزیدار وي، او د بانډو ژبه عربي اصلي وي، او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو ژبه یې ګډه وډه شوي، نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغوی به ونه پالل او دوی به ونه پیسې ورکول. نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول، نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو، او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ښونده. خلکو به وی دې کور کې مې یو ماشوم پیدا شوی دی 7 ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس به یې وکړو نو د ده پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی. نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که. وی زم په ړومبي ځل لاړم چې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی. وی ما وی چې دا ماشوم نورم ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي، خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو، نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیه السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی. وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی، خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دوی څنګه اوچت که او ما خپلې سینې ته واچو، ګسې سینې ته، ځکه د ما خپل بچی و، نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې، نو ما زر دې بلې سینې ته که نو وی زما ښې سینه یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه. او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه، او ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی، رستو رستو به کېدله. او چې ما نبی علیه السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم، وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو. نو ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا هم هغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو؟ مې چې نه دا هم هغه څاروي دی، خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی. وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیه السلام به مور شو، زما خپل بچی به مور. او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې، نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سرن له به وتلل نو ماښام به ماړه راتلل. وی زما څاروي سر بچو غولاندې به یې د پیو ډکې وې، او خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي، دا ولې؟ هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی. وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غولانځې به یې د پیو ډکې وې. وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي. او وی ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره، نو یې نبي علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و. وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول، هغه به یې نه رول، هغه خپله سینه به یې رودل، هغه بله به یې نه رودل. او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته، نور علما هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورڼۍ وایو که نه، ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه ته وایي، وایي ما به په اوړنه کې دې واچو، نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځئ. وی یقین وکړه چې ما به دې په اوړنه کې واچو او زه به رالم، وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د همیشه پټو، فرشتې به حفاظت کو د نبي علیه السلام مبارک. وی زر زر بلوېده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي، دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول، او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده، او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کول، او وجود یې طاقتمنو. وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې. یو خور یې وشیما یې نوم دا د
رضاعي خورې وه د بیبي حلیمې خپله لور وه. نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و، ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل. ما کرغله فراخه شوه، زه په خېټه مړه شم، زما بچي په خېټه ماړه شو، زما څاروي ډېرېدل، برکتونه پکې پیدا شو. نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته. نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و. نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی؟ د عربو نور لږ تیزي، ډېر تیزي، چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی؟ نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې. د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه، د ګوتې نه یې نیولی دی. وایي ما هغې خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې، تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی؟ وایي ما ته وایي چې راشه مورې ناشنا ټکي درته ښیم. څنګه دی؟ وایي ده باندې نور نه لګي، اوریاس پې د پاسئ، او چې دې کم خوازي د اوریاس ورسره روان وي هغه سورې پې د پاسئ. راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی. وی دا د نبی علیہ السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي. وی یو ځل 2 کاله چې مونه پی ورکړل نو یې ما دې راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم. ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به دې ماشوم ساته، زیات پرې نه ساته. نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه، طاعون بیماري وه. نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده، نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې مه راکوه، اجرت مه راکوه، دې به زه واپس بوځم. وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي، واپس یې بوځه. وی ډېر زیات پرې خوشحاله شو. نو بیا مې بوته. نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي. وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه. نو مونږ هغه میلې ته ولاړو. دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه، جادوګري په دې میلو کې اوسوي. نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ یم او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی. وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو. وی چې څنګه یې پې نظر شو، وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې، دا ختم کې، د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي، هلی دې مړ کې. وی ما نبي علیه السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې خدای دې بې خماسه زما بچې وجنئ، ته خو رانږدې شه، څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي. یاره وی زه پوه شم، برکتونه خو مې لیدل. او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روان وم، وی نبي علیه السلام ما سره دی. هغه زما پی ورکول دا مخ ښکاره شو، نو هغه ورته وکتل. وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. د ده د پلار څه نوم دی؟ نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارس. او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دې مور یې مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دې پلار دی جمدې دی نوم دې حارس ولوخم، او ته وی زی مور یم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دې واچولو. وی ما ورته وی چې ولې دې وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پیغمبر په شانته دی، د ده د تندین د آخر زمانې د نبوت رڼا روزي، خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي دي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه، نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی دی. وی یو ځل زما هغه
خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل. وی ما ته وی چې مورې هغه زمون قریشي رور خو چا مړ کړ. وی بس په ما هیبت راغی. ما چې دا خو لانجه پیښه شو. د جومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي نو مسله پیښه شو. ما چې ولې وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې. خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډې م کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی ماشومان را سره و. وی هغه ځای له یې بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو کتل. وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین هېڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او یو چت مې که سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته. ویرېدم. وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان او یا چېته بل څه شی به و د غیب و سالم به. دا صادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زمونږ برکات شروع دی. تاسو ته ما مخکې پاترې پلسترې شروع دي نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ، تعاون وکړئ ورسره. ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا ته چندې وایو نه چا نه غواړو. بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو کور ته مې راوسته. چې مې کور ته راوسته او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چل؟ وی راته وی چې مورې نو هغې بیبي حلیمې ته به یې مور وی. مور یو دوه سړي رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او وی چړې چاقینچانې چاکوان ورسره وکړي. هغه یې راوویستل او یې ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي. تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتي نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالوشلو او زه په دړ نیم پې شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې ده. دا یې وروستو قصه کوي که لا ماشوم دی پوهېږي نه. زما د دې وجود نه یې زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم شق قصه در شوي سینه شلېدلې شوې وه. وی چړی چاکوان او سامان ټول د جنت او اوبه زمزم وې. نو زما زړه پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه. وی هغه یې تیف شو کوله اخ به یې غورځوله. وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا ترې ختمه کړو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر ولګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ که واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا شق قصه در شوی دی. یو وخت بیبي حلیمې کره او نبي علیه السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه او بل دل د لسو کالو عمر ته چې نبي علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبي علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبي علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده. څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبي علیه السلام مبارک شوې. بیبي حلیمه وایي پې ویرېدم. وی ما وی چې یاره باس او په دې لږ دا څه مسله ده او چې ته پیریان دي او که څه شی دی هسې نه واقعي دی لږ ته څوک نقصان ونه رسوي. نو څلور کاله چې پوره شو نو مور لی راوست. نو مور ته مې وله وی ټوله قصه وکړه. نو مور یې وخندل وی نه یارېږه ما د دې ماشوم ډېر عجیبه حالات لیدلی دي. زما دا د پیریانو خبره نه ده. زما ردې بچي به ډېر لوی شاني انشاءالله. هغه بیبي حلیمه بیا څه شوه؟ نبی علیه السلام مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینې منورې ته راغلی ده. یو صحابي وی نبی علیه السلام یو ځل ناستو په څادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېده
او هغه د مټه ونیوله په خپل څادر باندې کېنول او ډېرې خوږې خبرې ورسره کولې او مورې مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې مورې. نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په څادر یې کېنولو او مور مور ورته وایي وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام له پی ورکړي دي بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها. او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی. هغه خورې چې وه شیما چې کله د حنین او د اوطاس غزو شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دام پکې گرفتار شوه نو په زرګونو قیدیانو نو دی شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی اواز کې دی جینۍ ته راواله نو چې راوسته وی ته زما څنګه خورې ته زما د خوروالی دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم. وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما ورته لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو ستر اوښکې اوښکې وګرځېدې. صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښه نو دا به ازاده کړو خوشې به یې کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه. نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه هم ورسره وه دی وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره خو پیاده مزلې وې وخت به پرې ډېر لګېده قافله تله نو دا پکې لاړه نو هلته یې د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې. نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې نه جوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډی د ما لیدلی زه ورلتلی نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی. نو نبي علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور یې تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر یې زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوسته. وروڼو دې کې څه حکمت و؟ عقل خدا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو دې کې د الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا وی ته ما یتیم نه وی منتلی ته خو یتیم وی یتیم می پیدا کړی وی نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه یو مأوا مې دله درکړه تاړو د یتیموالی اړو سکه دی نه ده کړې اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی. ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم نو خلک ول ډېره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی هغه د تربیت وکړو. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي. وجدک عائلا فاغنا اسم دمنو نو ما غنی کړې ما دله بلا مالونه درکړه خو نبي علیه السلام خو به ساتل نه اخو به یې ویشل. وجدک ضالا فهدا دې صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو شریعت نه خبر نه وي قرآن مې درته نازل کړي شریعت نه مراد قرآن دی ورو مې درته قرآن نازله نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمې دور تېر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی نو که بل یتیم نه راشي ګورې غصه به ورته نه کوې پتا تېره ده دا خبره
دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی نو د نور یتیمانانو خیال ساته ګران او که آسان که ډېر مالم یتیم سري دولت مې خلک یې خیالم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچي له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زمان بې نو ما به مته بابا ویلی زما په سر به یم لاس راښکلی او ماله به یم یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وی نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راښکه د یتیم په سر د رحم لاس راښکه رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړه یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دیني مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی نو نبي علیه السلام فرمایي ویزا او هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا وکافل الیتیم وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړې لږ غوندې فاصله یې پکې وساتله لکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته او د یتیم مال به نه خوري قرآن شریف کې راځي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یتیم مال به په ظلم نه خوري او کله یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړه نو خېټې ترې د جهنم اور ور واچو اور د دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچي ترې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه وله مه تقسیموئ مه تقسیموئ اسخاتونه هغه یتیمانان دې خو هسې مړ شو لال ختم شو دا مال خو د ده نه دی دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی د هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ دا د هغې مال دی دې پسې خیراتونه مه کوئ دا خو یتیمانان دي دا خو نه پوهېږي نو پسې خیرات کوه او ما پسې زه به ځان پسې په ژوند کو که که یو بالغ زوی پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي دا د هغې حق دی ظلم به ورسره نه کوي ووجدک عائلا فاغنا تم مال د سره نو ما غني کړې نو که بل اما السائل فلا تنهر که بل فقیر راشي او سوال دنه کوي ګورې ویې نه رټې ښه پتا دا د ورتل وجدک ضالا فهدا قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکه نو اما بنعمت ربک فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دی دا اوس بل ته ورسوه دا د دې شکریه شو بل چې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات ده چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د اربونو خلقو مقتدا او رهنما به دا زه کولی شم خدای پاک یې خلقو ته ښایي نور حکمتونه هم پکې دي بهر کې تربیت نیکو که او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت پې کو یو ځل یې سترګې خوږ وې سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وې نو عبدالمطلب صاحب وایي وی په عربو کې یو دمګر یو کاهن وی هغه له مې بوتل چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي ده باندې دم واچوه او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وې نو نه راوته وی دې کې زلزله شوه وی چې یو دوق وشو وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کوله وکړه او بار راووته وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلوم و وی ما ورته وی چې زلزله ده وی چې زلزله به یا ویاني خو زما د دې بچي شان ما ته معلوم دی وی سترګې خوږ وي نو ما وله تره ایستې و دوور مې ډبو ته نه راوتې نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپله یې وله راوویستې وی چې دا ټکې مې وی او هغه زما د یونیورسټي ته وکتل چې څه چل دی پې وی ما ورته چې سترګې خوږ دي وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي وی مې چې څه دارو دي وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګې پورې کړې وی زه اوس به ټیکي یا قپا قساتې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي لاړې د ده لاړې او دا حقیقت هم دی حضرت علي رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه ډېرې قلاګانې فتح شو دغه قلا نه فتح کېده نو نبی علیه السلام مبارک د شپې نه وی سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه
جنډه به هغه له ورکوم سار وختي. نو صحابه وی موږ ټول د نبي علیه السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي، بل وی ماله به راکړي، بل وی ماله به راکړي، ځکه چې هغه په لاس به فتم کېږي او د سره به د خدای مینه وي او د به خدای سره مینه وي. دا صفت به چا کي؟ نو چې یو هر یو تېرېده چې ما ته به آواز وکړي، وی نبي علیه السلام آواز وکړي چې این علي ابن ابي طالب. علي څه شو؟ د ابو طالب زوی. موږ وایي چې صاحب سترګې خوږ دي، وی ورشه آواز کوې ورته. نو علي صاحب هم راوغوښته. نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشم سترګو نه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې. وی نبي علیه السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې رالتو کړې. وی ټیک ټاک شوې. وی جنډه یې راکړه چې ورځد خدای پاک د هغه په لاس پته راوسته. او یا د هجرت په موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه، نو نبي علیه السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تاو کړې، نو ټیک نه شو؟ په اساس ټیک شو، برابر شو. یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به یې د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې، نو خدای به پاک شفا ورکوله. نو سترګې ټیک ټاک شو. یو ځل باران نه کېده، نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشر او د زمزم د اوبو مشر، نو ته راشه څه چل وکړه باران نه کېږي چې خدای ته سوال وکړو. نو ابو طالب صاحب ودېږه ما سره انتظام شته که نه؟ نو نبي علیه السلام مبارک یې راوویسته. دی خو ماشوم ابو طالب صاحب ساته. وی دا ماشوم الله ډېر برکتي دی. خدای را دې ماشوم په دې سپین مخ د نه سوال کو چې په موږ باران وکړه. وی ورځ راله او ګلز ګلز وشو او په اسات باندې باران وشو. وابيض يستسقى الغمام بوجهه، بخاري کې راځي وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. ویس خشتخ کل سپین مخې دی او خلک چې باران غواړي د په دې مخ باران غواړي په ماشوموالي کې. وی خدای پاک باران وکړه. بهر کیف نور حالات یم دي انشاءالله مقونو آینده جمعه کې به درته بیان کړو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت رومته. موږ به په دې کې څه کوو؟ نو دې میاشت کې څه داسې خاص اعمال نشته چې موږ د هغه یو خاص عمل وکړو. هېڅ داسې خاص عمل نشته. که څوک خیرات کوي دې میاشت کې هم کولی شي او بله کې هم کولی شي. د خیرات دپاره څه ضرورت دی او د میاشتې تخصیص نشته. خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړي او کال پسې هغه د کلید هغه ورځ راشي، نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاد شي چې په دې ورځ مې پلار مړ و، په دې میاشت کې نو خلک خیرات وکړي. نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبي علیه السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علما بیان کړي، خلکو ته پته ولګي. نو یاره راشه دا میاشت او بل میاشت د برکت میاشت هم ده، نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبي علیه السلام مبارک د وفات هم ده، نو خیرات به پکې وکړو. نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوئ او په دې کې مه کوئ. بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دي په نبي علیه السلام مبارک. بل رونو موږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو. بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو. موږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې موږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او موږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي عبادت دی. ګورئ الله پې خوشحالېږي، خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونځو. په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زموږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي. نو دا بعضې خلک کوي دا په دې پنجاب کې خلک دا زموږ وطن خو لا ګزاره کوي. زه پروس کال تللی پنجاب ته، نو هلته کې د شپې را روان یو ځای کې هم دا ورځې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي. ما نه یېره وه خبره، داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولوي مې او بند مې د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړو چا چې په لاره به وتلم، میں دا څه شی دی؟ وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے نا، دا خو عید میلاد النبی دی کنه. میں مونږ نه کوي کم بختیانو روژه نه نیسي او دا چراغان کوي او پنجابي ته چا ویله کوي دا غلې دا وی دا مونږ ولې نه کوي؟ وی دا جنوري پرورای کې په دې کې به پلار راله اودس کوي او دا په هر جمعې کې به جومات ته پلار دی بیا او روژه به یې نه نیوله. لکه روژه ولې نه نیسئ؟ وی پټان جانے روزہ جانے
پښتون پیش او روجه پیش او چې روجه ماته به شو روجه به نه مونږ به نه کوو چې روجه ماته به شو نو خپې به مخکې پیکوړو ته راته وکړی وي هلکه وایي ظالمه وي روجه هم نه نیسې او مونځ هم نه کې او پیکوړو کبابو ته د مخکې نه خپې ته وکړي دي وایي څه کافر ده په ښکارم روجه به هم نه ماتوم نو هغې نه مونځ کوي نه روجې نیسي خو یو څیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په دا شپه کې پاخه کړي او بې ستري او بې پردګي پکې وکړي خنیره او په دې به هم خدای بخي یاد وساتئ زما ورونو بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبي علیه السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړئ او مونځ کوئ مروجې نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ الله یطیع الله و اطیع الرسول د خدای او د رسول تابعداري به کوئ نو زمونږ جنت په دې کې دی د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورو هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځانله جوړه کړې او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف یې چې د نبي علیه السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام نو په دې نه خلاصېږي په دې مخه په دې هم خوشحالېږه ما داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي اصل جنت او اصل د خدای پاک د نزدېکت او جنت حاصلول د نبي علیه السلام په کردار خپلولو ده د نبي علیه السلام مبارک په سنتو عمل کې ده او چې نبي علیه السلام د کوم څیز نه منع کړي چې د هغې نه موږ ځان وساتو نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کړه چې یو خو ته پته مو لګي چې نبي علیه السلام څوک و موږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله هغه وی یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې د معنی د غالبا چې د 1934-35 خبرې وي غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیه السلام متعلق په هغې یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې نو بیا هغه پرچه داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا په اخباراتو پې کالمې لیکلی وي نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی چا لیکلو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره اکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی او هغې به وي په مدینه منوره کې یو بارطلا وکیل او د بازاري مانسیری و ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې بچې زه خو 400 یم دلته کې علم حاصل و ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادې ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم ته پېچ او سپومۍ دې پېښ بیا ما ته وایي یاره وارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی دا پته چاته نه لګي چې ته اکبر باچا او چې ته پیغمبر علیه السلام نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر هیر نه کړ او بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا هیر کړ دا لاندې قوم دی دا پریوتې قوم دی زمونږ خفه کېږئ مخ په نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبي علیه السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې په کار دی دا د اغیارو سوچ او فکر دی یعنې زمونږ د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي که نه د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي که نه هغه لغات پکې زده کړي یا په د بل تاریخ ټیک د جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده ده په هغې کې د صحابه کرامو دور دی زه ولې زده نه کوم او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کوم نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې زموږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي نو الله دې موږ له د نبي علیه السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولی رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولی او د هغې سره دې خدای په جنت کې ملګرتیا نصیبه کړي او د هغې د مبارک